السلام علیکم فرینډز. په دې کال کې په 6 مئی باندې په ډیرو ملکونو کې روژه شروع شوې وه. روژې ته په کال کې مبارکه میاشت ویلی شي. د روژې په دوران کې مونږ خوراک، سکاک، سموکینګ او سیکسوال ریلیشنشپ د نور د ډوبېدو پورې نه کوو. مسلمانانو ته 1400 سال مخکې د رمضان د روژې نیولو حکم ورکړی شوی و. پخوانو خلکو به د وجود د شفا دپاره روژه نیوله. نن سبا ساینسدانانو دا پیشګویي کړې ده چې روژه زموږ منټل او فزیکل هیلث امپروو کوي. په انټرمیټنټ فاسټینګ کې مونږ ته 12، 16، 24 غنټې ایټ ا ټایم د خوراک ضرورت نه وي. دویم قسم 5:2 فاسټ کې مونږ په 36 غنټو کې یو پیریډ کې مونږ 500 او 600 کیلوریز خوراک کوو. ایټ سټاپ ایټ ا بک بای بریډ فیلین چې په 2007 کې پبلش شوی دی. هغه مونږ ته وایي چې مونږ له په 24 غنټو کې یا په هفته کې یو پیره خوراک نه ځان ساتو. مونږ له یو ازادي راکوي چې مونږ روژه په کم ټایم باندې شروع کړو او په کم ټایم یې ختم کړو. په 2012 کې مایکل موزلی په خپل ټي وي ډاکومنټري ایټ فاسټ اینڈ لیو لانګر د فاسټ ډایټ دا بک پبلش کړی او هغه بیسټ سیلینګ بک و. هغه په روژه او په 5:2 کنسپټ باندې و. هغه په خپل بک کې د فاسټ ډایټ کې دا وایي چې زه هره ورځ د یو خاص لیوله پورې خوراک کوم، اوور ایټینګ نه کوم. او کم بینیفټس چې هغه ویلي دي په هغې کې اولنی بینیفټس د فاسټینګ دا و چې امپروو سلیپ، زموږ خوب امپروو کوي. او یو ایویډنس پکې هم هغه شو کړی دی چې زموږ د کینسر چانسز ختموي، خاص کر بریسټ کینسر. ایکسپرټس دا هم معلومه کړی دی چې د یو خاص لیوله پورې هر روزانه خوراک کول زموږ هیلث پرابلم ښه کوي. په هغې کې زموږ سره های کولیسټرول، هارټ ډیزیزز، اوبیسټي، زموږ منټل هیلث هم امپروو کوي. خوراک نه کول زموږ وجود له هم زموږ په وجود کې یو کنسنټریشن ایبیلیټي راولي چې هغه زموږ د وجود نه ټاکسین کیمیکل ختموي. او موږ له پکار دي چې موږ خپل ډایجسټیو سیستم ته ریسټ کړو چې زموږ د وجود نه کم ټاکسین کیمیکل ته هغه کنسنټریټ وکړي او هغه ختم کړي. روژه نیول زموږ ګټ صفا کوي. هغې پروسس ته آټوفیګي وایي چې په هغې کې هر سیل ځان په خپله باندې صفا کوي، د خپل ځان نه ډینجرس پارټیکلز لر کوي. د ډېر شي ساینسدانانو په سټډي کې دا هم ویل شوي دي چې په برین کې چې د BDNF ریلیز کیږي، برین ډرایوډ نیوټروفیک فیکټر، او دا خو ویل شوي ده چې زموږ برین سیل پروټیکټ کوي او زموږ په وجود کې ډیپریشن او انزایټي کموي. دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا ویډیو ضرور لایک کړئ او کامنټ وکړئ او شیر کړئ دا ویډیو د خپل ملګرو سره او سبسکرایب کړئ زموږ د یوټیوب چینل. د دې سره به تاسو نوي شیزونه وپیژنئ او ورسره بیل آیکن هم وایئ. د دې سره به تاسو ته پته لګي چې مونږ نوی ویډیو کله اپلوډ کړله. او په آخر کې د کتلو لپاره ډیره مننه.